د بدلون ایجوکیشنل اکاډمي یوټیوب چینل ډیرو خوږو او ګلالیو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. په دې هیله یم چې د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ او ښه ورځ به مو پیل وي. لکه څرنګه مو چې تاسو ته تېره ورځ د اکټیو 1 د کتاب لومړۍ صفحه تدریس کړه، نو نن واره ورسېد دوهمې صفحې ته. مخکې در دې چې د دوهمې صفحې سبق درته پیل کړم، نو که ویډیو مو لایک کړی نه وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ، ترڅو دوی هم له انګلیسي زده کړې څخه برخمن شي. راځم دوهمې صفحې ته. دوهمې صفحې ته په انګلیسي کې پیج 2 یا پیج نمبر 2. پیج صفحې ته وایي او 2 دوو ته ویل کېږي په انګلیسي کې. د صفحې په پیل کې ایټم 1 لیکل شوی. تاسو ته په تېر درس کې هم ویلي ول چې ایټم د لوست معنا لري او 1 یو ته وایي. ایټم 1 لومړی لوست، ای معنا یو، ای دلته د یو معنا لري، ای معنا یو. ایټم 1 لومړی لوست، ای معنا یو. اکیټ، اکیټ، اکیټ معنا یوه پیشو، ای معنا یو، کیټ په انګلیسي کې پیشو ته وایي. اکیټ یوه پیشو. دویم لغت اډوګ، اډوګ، اډوګ معنا یو سپی. ډاګ په انګلیسي کې سپي ته وایي او ای د یو معنا لري. اډوګ یو سپی. دریم لغت اهین، اهین معنا یوه چرګه. اهین چرګې ته وایي چې سپیل HEN دی، هین چرګه. اهین یوه چرګه. څلورم لغت په دې ډول دی چې اډک، اډک یوه مرغوی یا یوه هیلۍ. اډک یوه هیلۍ. ای معنا یو، ډک هیلۍ ته وایي. پنځم لغت اپن، افن، افن معنا یوه پکه. فن په انګلیسي کې پکې ته ویل کېږي او سپیل FAN دی. افن یوه پکه. شپږم لغت ته راځو. ربر، ربر، ربر معنا یو پنسل پاک. ربر په انګلیسي کې پنسل پاک ته وایي. ربر یو پنسل پاک. دا و دوهمه صفحه. هیله لرم چې یو څه به مو زده کړي وي. راځم دریمې صفحې ته. ایټم 1 لومړی لوست، ان یو. ان هم د یو معنا لري. AN ان. ان هغه وخت استعمالیږي کله چې لغات یا ورد په واویل حروف باندې پیل شوی وي. او تاسو ته به دا هم یاده کړم چې واویل حروف 5 دي چې له A، E، O، U او I څخه عبارت دي. ان د یو معنا لري او د واویل حروفو څخه مخکې لیکل کیږي. لکه لومړی لغت ته راځو. ان ایفل، ان ایفل. ان ایفل معنا یوه مڼه. ایفل لغت په ای باندې پیل شوی او ای د واویل حروفو له ډلې څخه ده. ان ایفل یوه مڼه. دوهم لغت ان اورنج. ان اورنج یو نارنج. اورنج نارنج ته وایي او ان د یو معنا لري. ان اورنج یو نارنج. راځو دریم لغت ته. دریم لغت چې هګۍ ده ان ایگ. ان ایگ یوه هګۍ.
ان ایګ معنا یوه هګۍ. ایګ په انګلیسي کې هګۍ ته ویل کیږي او ان د یو معنا لري. ان ایګ یوه هګۍ. ایګ په ای باندې پیل شوی او ای د واویل حروفو له ډلې څخه ده. څلورم لغات ته راځو. ان امبریلا. ان امبریلا یوه چتري. امبریلا چترۍ ته وایي یا سیوان. ان امبریلا یوه چتري. ان د یو معنا لري او امبریلا چترۍ ته ویل کیږي. read aloud ولولئ په لوړ اواز. read ولولئ. aloud په لوړ اواز یا په زوره. read ولولئ aloud په لوړ اواز. ای د ای توری. ایګ. ایګ هګۍ. ایګ معنا هګۍ. بیل. بیل. بیل معنا ګینګړی. هن. هن. هن معنا چرګه. فن. پن. پن په انګلیسي کې د قلم معنا لري. فنسل. فنسل. فنسل په انګلیسي کې پنسل ته ویل کیږي. او ډیسک. ډیسک. ډیسک په انګلیسي کې د میز معنا لري. تاسو ته په وروستیو کې دا درېیمه صفحه هم پای ته ورسېده. د دې درس په پای کې تاسو ته باید په دې وغږېږم چې یو ای ده او یو ان دی. یو ای دی او یو ان دی. ای د سیمې واویل تورو څخه مخکې راځي او ان د واویل حروفو څخه. واویل حروف یا واویل لغتونه هغه لغتونه چې په واویل حروفو باندې پیل شوي وي د هغو څخه مخکې ان استعمالوو. تاسو ته مو د درس په منځ کې هم واویل حروف وښودل چې واویل حروف 5 دي چې له ای، ای، آی، او او یو څخه عبارت دي. واویل حروف 5 دي له ای، ای، آی، او او یو څخه عبارت دي. که چیرته یو لغات په دغو 5 حروفو باندې یا تورو باندې پیل شوی وي نو له دې څخه مخکې موږ باید ان استعمال کړو. که چیرته یو لغات په واویل حروف باندې پیل وي نو له دې څخه مخکې ان استعمالوو. لکه په کتاب کې ما ولوستل ایفل. ایفل چې په ای باندې پیل شوی. ایفل معنی ته وایي که وایو چې یوه معنا نو وایو به ان ایفل. ان ایفل یوه معنا. هیله لرم چې په همدې درس باندې به هم پوه شوي وئ او د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. نو زموږ د راتلونکو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ او دغه چینل در سره تعقیب کړئ او دغه درسونه به تر پای دوام مومي.